د پنځم قافي زوج د نهایي شعبو له ډلې څخه اول قافي زوج د نروس افتالمیکوس یا عیني عصب په نامه سره یادیږي. د عین د کرې یا نروس افتالمیکوس یا عیني عصب چې د فصله منشأ څخه تصفیهیږي چې د عصب د کومه چې د ګانګلین تریجمینل څخه منشأ اخلي د عصب په نروس لکه دلته چې تاسو وینئ دا د پنځم قافي زوج دی د ګانګلین تریجمینل دی. دا هم نروس افتالمیکوس یا په اصطلاح عیني عصب دی. دلته موږ د سینوس کورنوزوس وحشي جدار ویلو د دې څخه تیریږي. دا ټوټه دلته چې تاسو یو نهایت دلته وینئ یو نهایت دلته وینئ دا فیسور اوربیتالی سوپریور دی. بیا د فیسور اوربیتالی سوپریور څخه تیریږي اوربیت یا د وجا جوف ته داخلي. دا ساختمان د اوربیت یا د وجا جوف دی. دی په خپل درو نهایي شعبو باندې ویشل کیږي چې د نروس لاکریمالیس وحشي فرانتالیس، دوهمه شعبه یې د نروس لاکریمالیس او دریمه نهایي شعبه نروس نازو سیلیاریس. نو د درې نهایي شعبې دلته په دې تصویر کې موږ تاسو وینو چې هر یو خپل مسیر ته په دې ډول ادامه ورکوي. که چیرې موږ تاسو دلته نروس لاکریمال یعنې دا شعبه چې لاکریمالي نرو دی که چیرې موږ تاسو داسې تعقیب کړو دی ځي د اشکې غدې وخواته. دغه غده چې دلته تاسو وینئ ګلاندوله لاکریمال یا لاکریمال ګلاند دی. دا دې ته افرازي عصب ورکوي. په عین وخت کې د سترګې د جنبي زاویې جلد هم تاثیروي. نو په دې حساب نروس لاکریمالیس حسي افرازي عصب دی. حسي د سترګې د کرې د واشي قسمت جلد او افرازي اشکې غدې ته ورځي. دوهمه شعبه نروس فرانتالیس دی. دا شعبه چې تاسو غټه شعبه وینئ دا نروس فرانتالیس دی. خپل منشأ د ګانګلین تریجمینل څخه یا د نروس افتالمیک څخه منشأ اخلي. دی داسې د حجاج د جوف د ولي وجدار په طول کې سیر کوي. په خپل دوو شعبو باندې ویشل کیږي. یوه شعبه چې تاسو وینئ نروس سوپرا اوربیتالیس میډیالیس، نروس سوپرا اوربیتالیس لاترالیس یا نروس فرانتالیس میډیالیس، نروس فرانتالیس لاترالیس. دا په دوو نومانو باندې کیدای شي په ځینو کتابو کې تاسو د نروس فرانتالیس میډیال لاترال په نوم ووینئ یا نروس سوپرا اوربیتالیس میډیالیس یا نروس سوپرا اوربیتالیس لاترالیس. دواړه شعبات دا د جبهې نهایي جلد دا تندی دی یا د جبهې نهایي جلد دی دا تصویبوي. نروس فرانتالیس یو شعبه د نروس یو شعبه ورکوي چې د نروس انفراتورکولاریس سوپراتورکولاریس په نوم چې نروس سوپراتورکولاریس د نروس نازو سیلیاریس د یوې شعبې سره چې نروس انفراتورکولاریس نومیږي تفاهم کوي د سترګې د موسي زاویې جلد تاثیبوي. دوهمه شعبه نروس نازو سیلیاریس دی چې یا دریمه شعبه چې تاسو دلته د نروس نازو سیلیاریس وینئ که چیرې موږ ته داسې تعقیب کړو دا نروس نازو وبخښئ نروس نازو سیلیاریس دا نروس نازو سیلیاریس دی. دی راځي په ګانګلین دی د یو نروس انفراتورکولاریس په نامه هم یادیږي. په درو نهایي شعبو باندې ویشل کیږي. نروس ایتمویدالیس انتیریور نروس ایتمویدالیس انتیریور دا نروس ایتمویدالیس پوستیریور که داسې تعقیب کړو نروس ایتمویدالیس پوستیریور او دا هم نروس ایتمویدالیس انتیریور. هر یوې تاسو وینئ چې د فورام ایتمویدالیس انتیریور او فورام ایتمویدالیس پوستیریور څخه تیریږي. زموږ تاسو د انف د جوف او مخاطي غشا حیثیت تامینوي. دوهمه شعبه نروس سیلیاریس لانګوس دی چې قرنیه کورنیا تاثیبوي. دا ګانګلین سیلیاریس دی چې نروس رادیکس لانګوس ګانګلین سیلیاریس ورکوي. ګانګلین سیلیار باندې ختمیږي.